درنو دوستانو که د واده شپه ښایسته کول غواړئ نو دا یو کار خپلې مېرمنې سره خامخا وکړئ. د دې کار نه ډېر زیات خلک نه دي خبر او یا ترې ځان نه خبروي. دا کار به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دا کوم یو کار دی. ډېر ضروري او مهمه ویډیو ده، خامخا یې راسره تر اخره وګورئ. هر انسان د واده کولو ارمان لري، د واده کولو شوق لري، خو دې شوق سره هغه بیا دا وایي چې زما مېرمنه زما ښځه دې ښایسته هم وي، ښکلې دې هم وي، نیک سیرته نیک صورته او د ښه خاندان د ښه فیملی سره دې تعلق ولري. د هر انسان دا آرزو وي، د هر انسان دا خواهش وي، خو ځینې کسانو ته ښې ښځې میلاو شي، ځینې کسانو ته داسې ښځې میلاو شي چې هغوی ټول عمر بیا په هغې شرمېږي. خیر په دغه باندې به نور ویډیوګانې جوړوو، خو اوس راځو خپلې خبرې ته چې د واده په شپه باندې هغه کوم کار دی چې هغه ډېر ضروري دی او خپلې مېرمنې سره کول یې ډېر زیات ضروري دي. درنو دوستانو، د واده په شپه باندې ځینې خلک چې خپلې کوټې ته خپلې کمرې ته ننوځي نو د هغوی په ذهن کې نور هېڅ خبره هم نه وي، نور هېڅ سوچ هم نه وي، فقط همدا سوچ وي چې زه به خپلې مېرمنې ته نږدې کېږم، خپلې مېرمنې سره به کوروالی کوم او د دغه کوروالي نه به خوند اخلم. د دې دپاره ځینې کسان داسې ویډیوګانې داسې فلمونه هم ګوري چې هغه انګریزانو جوړ کړي وي او د دوی په ذهن کې داسې یو خاکه وي چې ګینې موږ به هم خپلو مېرمنو سره دغسې کار کوو. نو یقینا چې دا یو ډېر غلط سپک کار دی او د دغسې کار نه ځان ساتل پکار دي. بلکې ضروري خبره دا ده چې کله هم تاسو خپلې کوټې ته خپلې کمرې ته لاړ شئ، خپلې مېرمنې ته ور مخامخ شئ، نو په دغه دوران کې تاسو سلام وکړئ. د سلام نه پس د هغې د تندي ویښته ونیسئ او په عربۍ کې یوه دعا ده چې هغه به موږ بیا تاسو سره شریکه کړو. که دغه دعا تاسو ته په عربۍ کې نه هم درځي نو تاسو په پښتو کې هم ویلی شئ چې الله پاک دې زما دپاره دغه مېرمن بختوره کړي چې د دې کور دپاره د خوشحالۍ او د بختور زیری راوړي. نو د هغې نه پس بیا تاسو مونځ وکړئ، که مونځ مو نه وي کړی د ماسخوتن مونځ وکړئ، بیا د هغې نه پس سورت یاسین او نفلونه ورسره وکړئ، سورت یاسین ووایئ او دعاګانې وکړئ. په دغه شپه باندې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلیږي، نو دعاګانې وکړئ. ټول خوند په همدغه کې دی. کوروالی کول او دا کارونه هر وخت کېږي، خو درنو دوستانو کوم خوند چې په دغه شپه په عبادت کې دی نو د دې خوند په بل څه کې نشته. د عبادت کولو نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې په صحیح طریقې سره په اسلامي اصولو سره خپل کوروالی وکړئ او د خپل ژوند نه خوند واخلئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. خپل نظر راسره ضرور شریک کړئ.